د ټول افغانستان شيوخ بیا هم اسلامي امارت ته او خپل ملت ته او خپلو خلکو ته بهترین لارښوونې لري. لومړی لارښوونه د افغانستان د ټولو علماء کرامو همدا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي نظام حاکمیت په مسلمانانو باندې فرض ده، همداسې ساتنه په مسلمانانو فرض ده. د دې نظام ساتنه به یوازې د امنیتي ځواکونو کار نه ده، یوازې د مسؤلینو او د دفاع وزارت او داخله وزارت دنده نه ده. دا په ټول ملت په فرد باندې د اسلامي نظام ساتنه فرض ده. دا د علماء کرامو عمومي فتوا ده. دومره خبره دا ده چې دغه اسلامي نظام څخه حکیم شوی ده. هر څوک لرې او نږدې چې په دې نظام باندې تجاوز کوي، د افغانستان حریم نقض کوي، بیا هم په دې مسلمانانو باندې جهاد فرض ده. فرد به بیا دفاع کوي. څومره بهترینه لارښوونه ده د علماو. درېیمه خبره دا ده چې د دې اسلامي نظام مسؤلینو، مشرانو، رهبري دا عهد کړی ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالېږي. د ټولو علماو د شيوخو همدا خبره ده چې د دې خبرې اطاعت په ټولو مسلمانانو باندې لازمي ده، او که څوک د افغانستان خاوره د نورو په ضرر کاروي، اسلامي امارت حق لري چې لاس یې ونیسي. څلورمه خبره چې علماء کرامو ټول ملت ته په ډېر وضاحت سره بیان کړې ده، هغه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې هغه د په نورو هیوادو کې نظامي فعالیتونه ترسره کړي. لہذا که څوک د دې سرغړونه کوي، هر افغان چې د دې سرغړونه کوي، علما وایي چې اسلامي امارت حق لري چې په اړه اجراات وکړي. پنځمه خبره دا ده ورونو چې علماء کرامو همیشه دا توصیه کړې ده، اوس یې بیا کړې ده چې مسلمانان باید په خپل مابین کې اتفاق او اتحاد ته متوجه سي، یو د بل د دښمنۍ نه ځان وساتي، د ورورۍ او د اخوت فضا رامنځته کړي. بهترینه توصیه ده، بهترین لارښوونه ده. نو لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ملت د علماء کرامو په فتوا او لارښوونه عمل کړی، اوس به هم د علماء کرامو په فتوا او لارښوونه باندې عمل کوي. دا د موږ تاسو ټولو ګډه وظیفه ده.